د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې نبی علیہ السلام زنانه د دې نه منع کړې وي چې د حرام په حالت کې دستانې واچوي او یا مخ پټ کړي، نقاب چې ورته وي هغه په مخ باندې واچوي، او د هغو کپړو د استعمال نه هم نبی علیہ السلام منع کړې وي چې په هغې باندې زعفران لګېدلی وي، زعفران رنګ پرې رنګېدلی. هغې نه بعد علاوه نور هر قسمه رنګینه جامې وغیره استعمالوی شي، ورېښمونو جامې وي که نورې هر قسمه جامې استعمالوی شي. زنانو دپاره دارنګې کمیس استعمالوی شي، پرتوګ استعمالوی شي، موزې پخپو کولی شي. د دې حدیث روایت ابو داود شریف کړی دی. محترم مسلمانان ورونو، دې حدیث کې موږ تاسو دا خبره زده کړه چې د زنانو احرام چې د خپلې جامې دي، خپلې کومې جامې چې د کور کې استعمالوي هماغه جامې استعمالولی شي، او صرف دستانې به نه استعمالوي د حرام په حالت کې چې کله د عمرې د حج نیت وکړي. او دارنګې مخ چې مخ په داسې طریقې سره نه پټوي چې مخ باندې کپړه راواچي په مخ باندې لګېږي. لکه نن سبا چې زنانه حج ته ځي نو داسې یو خولۍ وغیرې په سر کړي چې هغه مخکې وتلي وي لکه مکتبیانې چې په سره وي، او په هغې بیا توره ټوټه راواچي، نو ټوټه په کته پرې ځوړنده وي نو مخ سره لګېږي نه، خو مخ یې بل چاته نه ښکاري. زنانه به د احرام په حالت کې بل چاته مخ نه ښایي، داسې طریقې سره به ټوټه په مخ راواچي چې د سر باندې داسې یو نقاب شی ایښی وي او ټوټه پرې راواچي، ټوټه مخ سره نه لګېږي او مخ د پردو خلکو نه پټ وي، داسې یو شی به استعمالوي. نور د حرام په حالت کې ما خپل جامو کې به شنې استعمالوي، زیړې استعمالوي، که نه چې کومې جامې خپل استعمالوي هغه د دوی حرام دی. د حرام په حالت کې دوی بوټونه وغیره، چپلقې وغیره، دا پاڼې وغیره د زنانه استعمالولی شي، نو دا د زنانو مغه احرام دی چې کوم خپل جامې اغوندي مغه استعمالولی شي. صرف په لاسونو کې به دستانې نه اچوي، او دارنګې مخ باندې به داسې کپړه نه اچي چې په مخ باندې لګېږي، نو مخ نه به لږ ازاده وي او خولۍ غوندې په سرۍ په هغې دا تور حجاب راشي چې په مخ نه لګېږي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.